سلامونه وخت مو په خیر د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. د کندهار سپین بولدک دویم لاین سړک پرانیستل شو. دغه سړک 40 کیلومتره اوږدوالی او 11.2 متره پلنوالی لري چې د 1.3 میلیارده افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د ټولګټو چارو وزارت وایي دغه سړک د 320 متره په اوږدوالي پل، 100 دانې پلچکونه او د اوبو 3 معبرونه لري چې د سیلابونو خطر کموي. یاد سړک به د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکو ته زمینه برابره کړي چې تر پخوا په اسانه ډول د سپین بولدک ولسوالۍ مرکز او کندهار ښار ښاري چوپړتیاو ته چې مهم هغه یې تحصیلي او روغتیایي خدمتونه د لاسرسي پیدا کړي. د کرنې، اوبو لګولې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی او اوس مهال په کلني ډول په هیواد کې د چرګانو د غوښې تولید 260,000 ټنو ته رسیږي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمي ویلي دا مهال د هیواد په کچه د غوښینو، هګیو او تکثري چرګانو 9240 لوی او واړه فارمونه فعال دي. د ښاغلي رستمي په خبره کابل د هګیو د چرګانو له نږدې 2000 فارمونو په درلودلو سره د هګیو چرګانو تر ټولو زیات فارمونه لري او کندهار د غوښینو چرګانو شاوخوا 1000 فارمونه لري. جلال آباد ښار کې د 55 میلیونو افغانیو په مالي لګښت ګڼ شمېر پروژې بشپړې شوي. ځایي چارواکي وایي په دغو پروژو کې 4.5 کیلومتره کانکریټي سړک، 10.5 کیلومتره ویالې، د نجونو ښوونځي، 12 درسي خونو، د 100 متره په اوږدوالي د یو استنادي دیوال، د زرغون په نوم یو پارک، د ګڼ شمېرو ویالو، کوڅو او پلګوټو جوړول شامل دي. د آزادو رزمي لوبو 2 افغان لوبغاړو سمیع الله فیضي او واحد نژن په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. د دوی لوبې AMC فایټ نایټ سازمان لخوا ترسره شوې. سمیع الله فیضي په 70 کیلو وزن کې خپل روسي سیال سرګي دینیسوف په 3 راونډونو کې د نمرو په توپیر مات کړ. واحد نژن هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبېده له خپل روسي سیال پاول اردشیف څخه په 3 راونډونو کې د نمرو په توپیر لوبه وګټله. په پکتیا ولایت کې د بچلغو بند د جوړېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي. ځایي چارواکي وایي دغه بند په جوړېدو 22.9 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د 15.5 میلیونو متر مکعب اوبو د ساتنې، د 2300 هکټاره شاړې ځمکې د خړوبولو او د 300 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. افغان حکومت په وروستیو کلونو کې د بندونو جوړولو او د مدیریت ته پاملرنه زیاته کړې. کندهار کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت د ښار جوړونې او ځمکو ریاست د قبالجاتو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي دغه ودانۍ په 2025 متر مربع ځمکه په 4 پورونو کې د 1 کال په موده کې جوړه شوې چې لګښت د ملي پراختیا شرکت لخوا ورکړل شوي دي. په خوست ولایت کې 2 چک ډیمونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ځایي چارواکي وایي دغه چک ډیمونه د 10 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوي چې 48,000 متر مکعب اوبو ذخیره کوي او 3,000 کسان به په مستقیمه توګه ترې ګټه واخلي. د چارواکو په وینا د دغو چک ډیمونو په جوړېدو سره به د باراني اوبو څخه د ځمکو تخریب مخنیوی، د زیرزمیني اوبو د سطحې لوړول او د زراعتي ځمکو خړوبول کې مرسته وکړي. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د 1.9 میلیونه افغانیو په لګښت 5 لویې ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي چې د پروژو کې د 3 ښوونځیو ودانۍ او د څښاک د پاکو اوبو 2 شبکې شامل دي او مالی لګښت افغان دولت ورکړی. د سیمې خلک هم له دې پروژو خوښ دي او وایي چې پخوا یې له لرې سیمو ناپاکې اوبه راوړلې چې د کورنۍ ګڼ غړي به پرې ناروغ وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تیر لمریز کال په ټول هیواد کې 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي دي. دغه وزارت ویاند اکبر رستمي ویلي افغانستان د شیدو له پلوه په ځان بسیاینې ته نږدې شوی. هغه زیاته کړې په ټول افغانستان کې 1819 د غواو فارمونه شته چې ډېرې شیدې له همدې فارمونو ترلاسه شوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي دمګړۍ په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه غواګانې او نږدې 10 میلیونه وزې او میږې په فارمي او دودیز ډول ساتل کیږي. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.